السلام علیکم ورحمۃ الله. نو حج خو لخر عرفات خو تمام شو. دا د عرفات میدان دی، دا چې کوم یو کې زه روان یم. ښه تاسو وګورئ د سعودي حکومت یوازې دغه بوتل ټولولو دغه ګن ټولول چې دلته پروت دی که نه، همدغه هم تر ډېر وخته پورې بس دی. خلک یاره آفرین شه د دونه خدمت سره دا خلک چې خدای ښه ساتي په همدې باندې ښه ساتي. ښه تاسو دا وګورئ زمونږ حاجي صاحبانو خو نه رسېږي ځکه دا هغه میدان دی عرفات میدان. دلته نو فکر وکړه چې 2-3 میلیونه خلک په دې میدان باندې سره راټولو او عجیب الخلا دا ده تاسو پاس وګورئ دا مصنوعي باران که نه. عجیب الخلا دا ده چې د حشر میدان به هم همدلته وي، دا چې اوس کوم ځای کې روان یم. نو نن چې څرنګه د دې خلکو ګڼه ګونه وه او سور مر او طبعي خبره ده چې دونه اوبه څښل شوي، دا ډرمونه یې ورته لګولي دي تاسو وینئ، خو ټولو ته نه کېدل. نو ضرور به خلکو همدلته غورځول. نو اوس حاجي صاحبان دا دی عرفات نه خلاص شو، مزدلفه طرف ته بزو. چېرته مزدلفه طرف ته بزو. موږ ماښام اذان نه وروسته روانېدو، نو لږ وځنډېدو مزدلفې ته به انشاءالله ځو. مزدلفه کې به شپه کو، سهار به بالخیره مینا طرف وبخښئ، سهار به ځو بیا جمرو ته شیطان ویشتلو ته که نه. نو شیطان هم چې له خیره وویسته. جزاکم الله خیر اخي اکرمک الله. والله دا خل دي ډېر ستړي کړي. جزاکم الله خیر. مزدلفه هنا ارسل راځه دا د اجزان ولاړ دي چې مزدلفه دا طرف ته. نو اوس ان شاء الله زو مزدلفه طرف ته بس رواني ګورو 2-3 ساعته مزل دی، 2-3 ساعته مزل به کوو ان شاء الله او بس بیا او جزاکم الله خیر. تاسو دا ګورئ دا ګورئ دا جزاکم الله خیر اخي. الله تعالی دې جنت ورکړي دې خلکو ته، واقعا دا خلک ډېر خدمت کوي. خدای ټوله ورځ د اجزان دې خدمت کوي. تاسو ولیده ټوله ورځ ورسره د هغه پمپې څوک چا باندې اوبه شیندي، څوک یو شی کوي، څوک بل شی. نو ډېر خدمت کوي. الله دې ترې راضي شي او خدای پاک دې د حرمین حفاظت وکړي، خوند دې وکړو. اوس به ځو انشاءالله مزدلفې ته. مزدلفې لاره دا ده پښتنه به وکړو. قاري صاحب ما سره قاري صاحب هم دی، له خیر یو ملګری مې دی. قاري صاحب څنګه چل داخل واقعا خدمت کوي که نه؟ ډېر خدمت کوي که نه؟ الله دې ورنه قبول کړي. او دلته نور مسکر ولا هلته ولږې اوبه وڅښو. صحیح ده راځه لږې اوبه به وڅښو. نو تاسو وینئ خلک روان دي مزدلفې طرف ته. لږې اوبه وڅښو، زه تږی یم. ماشاءالله دا دی دا بل خو بوتل نشته دی. الحمدلله جزاک الله خیر. اوبه بس کله خوند دې وکړ. نو موږ سره بوتل نه و، خوله مې پکې کېښوده، ښې یخې اوبه وې ماشاءالله. وایي ودرېږه چې اوس به رانه موبایل غورځولی و، بیا لږې به نور هم وڅښمه. بس الحمدلله راځه قاري صاحب راځه راځه اخي الى المزدلفه. جزاكم الله خير. نو داخل اوس به زه الله دې قبول کړي. زه مزدلفې ته انشاءالله مزدلفه کې به شپه کوو، سبا بیا شیطانان نه وروسته قرباني کړه شوي د ویښتان به ورته له خیره بیا قرباني کړو. قاري صاحب خو زموږ وخت هغه کړی و، ما مخکې لنډ کړي و. بیا به له خیره ویښتان به پاک سوتره کړو، گنجي به شي، کټاسر به شي. بیا به هغې نه وروسته له خیره طواف وکړو. طواف نه وروسته زموږ حج تکمیل شو. الله دې او دا فرضي حج کې څو فرض دی قاري صاحب؟ 3 که نه. احرام دی، د عرفې ورځ وه او بیا طواف دی. نو دا نور واجبات دي پکې، سنت هم پکې شته. نو بیا به انشاءالله طواف نه چې خلاص شو بیا نور سنت او واجب دي هغه پسې به انشاءالله ګرځو او بس بیا به څه کوم. الله دې قبول کړي، الله دې قبول کړي قاري صاحب. الله تعالی دې حج قبول کړه زموږ سره او خدای پاک دې ټول ورونه او دوستان راولي
او موږ ډېرې دعاګانې کړې ټول د خدای نصیب کړي والله دوستانو قاري صاحب را سره شته لکه موږ ته الله تعالی برابر کړه قاري صاحب ملګری دی دته هم دغسې یو چانس پیدا شو ما ته هم نو زه په دومره دعاګانې مې ورته کړي دي او ځینې ورونه بعضې یو نیم خبره وکړي که نه سترګې پټې کړي هغه فیسبوکي هغه سي دي هغه قهرمانان که نه ځینې شته نو بیا هم د الله رضا په خاطر باندې ما معاف کړي دي څه به نه وایم ورته نو قسمه قسم خبرې کوي که نه نور زمونږ د خپل لفظ سره هغه شته او ملګري دوستان دي الله تعالی ژوندي لري او خدای پاک دې اجر ورکړي کاروبار کې ورته الله تعالی برکت واچوي چا چې راولېږلو حج ته او خدای دې نور هم اجر ورکړي خدای دې نور هم ورته کار روزګار کې برکت واچوي نو انشاءالله بیا به نور ګپ لګو صحیح ده نو ډېره مننه خو نن وختان ستړي مې شلو خوند هم پکې و ژوند خو ګرځي تاسو وینئ او بل یو مهمه موضوع دا ده چې هغه ده څه ورته وایي خلوین دا ټول اوس تقریبا 6 کیلومتره مزل دی دا ټول راځي له خیره روان دي دا ټول شاته تاسو وینئ دا ټول روان دي هلته هو ماشاءالله ځینې خو داسې ستړي دي چې داسې چې راکښېني قات وات راکښېني نو انشاءالله مزدلفې طرف ته مزل دی ورو ورو به ځو لاره کې به چکر قاري صاحب څنګه ام محمد و والدها و اهل بیتها دا مکمل ټیلر چې اوبه بوتل اخلي دا مکمل ټیلر لکه چې نن حاجیانو ته فی سبیل الله هغه راوړي اوبه یو که خوراک موراک نو راوړي او ورې کړې راځو چې موږ قاري صاحب دلته بوتل اوبه واخلو فکر کوم پیسې ورته اچو قاري صاحب که نه نه پوهېږم دا نن نه کېږي خدای په امان اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دې سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه الحمدلله موږ قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي هغې لپاره موږ خپل کالیکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دی ته هم د مور و پلار حقوق همدارنګه د معاشرې آداب همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي ته همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزې په دغه ورسن نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو نتیجه مخامخ